داغین بعد مؤلف دعا راوړې ده ومه دعا. دا دعا د ابو هريره رضی الله عنه نقل ده او دا حدیث په صحیح مسلم کې هم دی او امام ابو داود هم راوړی وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول فی سجوده پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په سجده کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دلته اهتمام وکړي دا به ډېر ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په سجده کې دا دعا وي اللهم اغفر لي ذنبي كله. دا ډېره قیمتي دعا ده. هغه دعا چې یو پرې قبوله شوه نو مسلمان د الله نه نور څه غواړي. اللهم اغفر لي ذنبي كله. یا الله وبخه ماته ګناهونه زما ټول كله ټول راته وبخه دقه وجله واړه او غټ واوله واخره او اولنی ګناهونه او اخرنی ګناهونه وعلانیته وسره ښکاره ګناه او پټه ګناه. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وأوله يا أوله وآخره وعلانيته وسره. وبدې کې کومه ګناه پاتې شو؟ یوم پاتې نه شو. خو محرومه او ټول محرومه انسان هغه دی چې هغه ته د دعاګانې نه دي یادې. یعنی سجده ما تاسو ته اخرنی درس کې ووایي که د هغې نه مخکې مې ته ویلو او په څو درسونو کې مې دا خبره وکړه چې سجدې باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې بنده الله ته ډېر نږدې او چې څه غواړي الله وله ورکوي او ته په سجده کې دا دعا وغواړې نو دا لویه خوشبختي ده او د دې نه غفلت دا بدبختي ده او سمه بدبختي ده. ځکه زمونږ د سجدو خون نه او ځکه زمونږ سجده د کوي چې پو زمونږ له ځمکې له وروړي نه او بیا سر راوچته او که چېرته امام سجده اوږده کړي نو دا دې خلکو ته ناشنا خبره ښکاري. ځکه چې موږ سره یو ذکر دی هغه وایو سبحان ربي الاعلی زیات 3 پیرې ووایو قصه ختمه شو. د هغې په معنی باندې هم نه دي پوه ډېر. خو دا قسمه دعاګانې چې انسان ته یادي نو کله چې د امام سجده لنډه وکړي نو د دې ارمان پاتې شي چې دی اوږده کړی وی خبره او که ټولې دعاګانې پکې سړی نشي ویلی دعا نیمه پکې ووایي. دغه قیمتي ځای چې دی پکې الله ته نږدې دی په دغه حال کې دی د الله نه څه نه څه خو وغواړي که نه. اوس دا غوښتنه د الله نه چې یا الله زما ګناهونه وبخه ټول غټه ګناه وړه ګناه اولنی اخرنی پټه او ښکاره او ټول ګناهونه پکې دننه رالو هېڅ هم پاتې نه شو. دا دومره قیمتي دعا ده. چا ته یاده بارک الله فیک. دا دعا مطلب دا نه چې دا صرف ته په سجده کې ویلی شي یعنې ته هر ټایم الله نه دا سوال کولی شي. لاس دې اوچت کړو دا ته ووایي اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. ګوره دعا خو ته د الله نه هر څه غوښتی شي خو بیا هغه دعا چې هغه نبوي که نه نو هغه د دې عامو دعاګانو نه غوره دي بیا ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رانقل دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې ویم داسې او امت ته هم داسې ویلي دي لنډې غونډې جامعې دعاګانې به هغه کولې دا تفصیل به یې نه کوو تکلف به پکې نه کوو. اوس ته دې دعا ته وګوره چې څومره قیمتي دعا ده چې هر څه پکې راجمع کړو د هغه دعاګانې داسې وي.